ډیرو ګرانو نازولو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. خپل درسي چینل ته ډیر ښه راغلاست. هیله کوم چې تاسو ټول یو ځای را سره ټول شوي وئ او خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. خپل نوی درس په بیا هم په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه پیل کړو، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو. موږ تاسو نننی نوی درس به څوم درس وي؟ په یادم دی څوم درس دی؟ اتم درس. آفرین. اته په پښتو کې داسې لیکل کیږي، دا هم زده کړئ، او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي، دې ته هم ښه وګورئ او لیکل یې زده کړئ. د نن ورځې په درس کې موږ تاسو ګورو چې ژ د الف سره راشي څه رقم لیکل کیږي او څه رقم تلفظ کیږي. ژ الف ژا، ژ نه ماتېږي، په خپله راځي. ژ الف ژا، لکه ژا د ژاړي په کلمه کې. ژا ژاړي. دغه نجلۍ تاسو ګورئ، د ښایسته نجلۍ اوښکې راغلي او ژاړي. ژا ژاړي. ژ الف په لومړي سر کې راغلي، بیا ړ او یا راغلي. ژاړي. ژا ژاړي. ژا ژاړي. ژا د ژاړي په کلمه کې لومړي سر کې راغلي. ښه ورته وګورئ او تلفظ یې هم زده کړئ. ژا ژاړي. ژا ژاړي. دغه سره چې ما درته نشاني کړي ژ الف دی. اوس به سین الف وګورو. د سین الف کلمه داسې لیکل کیږي، وګورئ ورته. سین الف سا، سین الف سا. سین د ښي طرف ته مکمل سین دی، په منځ کې چې دغه کارتوني یک ورسره راغلی سټیکر، سین دغه آخري خانه وړه شوې، بیا الف ورسره راغلی سا شوی، یعنی درې خانې لري، آخره خانه یې وړه کیږي. مثلا سا سابه، سا سابه. تاسو په دو تصویر کې وګورئ، دلته ګلپي دی، رومي بانجان دی، گازر دی، مټر دی، بادرنګ دی، کدو دی او د دولمه مرچ دی او نور ترکاري باب دی. دې ټولو ته څه وایو؟ سابه. سا سابه. اوس به راشو وګورو چې شین الف شا څه رقم لیکل کیږي، ورته وګورئ او څه رقم تلفظ کیږي. شا. شین ښي لاس ته مکمل شین دی، په منځ کې د سټیکر چې ورسره راغلی دغه آخره خانه یې وړه شوې او د الف سره شا شوی، لکه په شاتو کې. شین الف شا. شا شات. شا شات. شا شات. شین او سین د نورو حرفونو په شان، لکه د خ او د ه او د ب او د ت په شان ماتیږي نه، نیمه کیږي نه، بلکې دریمه خانه یې وړیږي. دریمه خانه یې وړیږي، درې خانې په یوه اندازه او بیا الف راځي. شا شات. نننی درسم خلاص شو، پای ته ورسید. یوه صفحه به د ژ الف ژانه ولیکئ کارخانگی، یوه صفحه به د سین الف سانه ولیکئ او یوه صفحه به د شین الف شانه ولیکئ. ډیر ښه. او تلفظ به یې هم ښه زده کړئ. ژا سا شا. ژا سا شا. که مو چینل نوی سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ ترڅو ټول درسونه ولیدای شئ. نورم وخت پوره شه. د خدای په امان.